ایمل ولی خان د ولسمشر غني او د افغانستان د وضعیت په اړه څه ویلي. سلام ستړي مشئ. په خیبر پښتونخوا کې یو شمېر سیاسي ډلو په 400 کې د پښتون قومي جرګه رابللې او په افغانستان کې پر روان وضعیت او د افغانستان په اړه د پاکستان په تګلارې خبرې او بحثونه کړي. په دې جرګه کې منظور پښتين، محمود خان اچکزي، ایمل ولی خان، آفتاب احمد شیرپاو او یو شمېر نورو پښتنو سیاستوالو ګډون کړی. د پښتونخوا د عوامي نیشنل ګوند مشر ایمل ولی خان دغه غونډې ته ویلي چې د اشرف غني ماته د ټولو پښتنو ماته بلل کیږي. هغه وویل د اشرف غني له لوري د افغانستان پرېښودل به د دوی غلام وجود لا پسې غلام کړي. هغه زیاته کړه د پښتون قوم ټولې هیلې، امیدونه او راتلونکی ولسمشر غني پورې تړلی دی. د اشرف غني ماته د پښتون قوم ماته ده. ده ویلي که خدای مکړه زه داسې سوچ وکړم چې اشرف غني به وطن پرېږدي، دا زما د غلام وجود د لا غلام کېدو معنا لري. ایمل ولی خان دغه راز په خپلو خبرو کې وویل چې له پاکستان څخه زرګونه وسلوال افغانستان ته د جهاد په نوم ځي او هلته یې اور بل کړی دی. ښاغلي ولی خان وویل پاکستان ته په دې ورځو کې د ترهګرو جسدونه را روان دي چې دلته ورته د پاکستان په ملي بیرغ کې سلامي کیږي او په درناوي دفن کیږي. موږ خپلې سترګې ولې پټوو؟ د طالبانو د تربیت یا روزنې مرکزونه چیرې دي؟ ایمل ولی خان دغه راز زیاته کړې زه افغانستان ته ګاونډی ملک نه وایم، افغانستان زما د پلار او نیکه وطن دی. ایمل ولی خان داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې وړمه ورځ ولسمشر محمد اشرف غني پارک یوې غونډې ته ویلي چې پر افغانستان سر قربانوي او هېڅکله به افغانستان یوازې پرې نږدي. په هر حال ایمل ولی خان یو له هغو ملت پالو سیاستوالو څخه دی چې تل د افغانانو لپاره غږ پورته کړی. په هر حال تاسو د ایمل ولی خان د خبرو په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. بیا ستاسو شپږ راځم په لوی بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.